بسم الله الرحمن الرحيم باب الغسل وحكم الجنب باب دې په بیان د غسل کې او حکم د چا کې د جنوب انسان کې چې کله هغه په جنابت کې شي غسل څه ته ویل کېږي؟ غسل ویل کېږي استعمالول د اوبو د په ټول بدن باندې په یو خاص طریقې سره دې ته غسل ویلی شي. غسل بیا په دوه قسمه ده، یو غسل واجب ده او یو غسل مستحب یا سنت ده. په اصل کې دوه قسمونه ته تقسیمیږي، بیا په هر یو کې اقسام دي او اسباب دي. غسل به ان شاء الله بیان کړو. غسل هغه غسل چې هغه واجب دی دا په یو څو قسمه دی. یو غسل د چانه دی د جنابت نه، دا واجب دی چې انسان کله جنوب شي، یعنی خوب وویني، په خوب کې د انسان نه مزي هغه وځي منی، نو په ده باندې غسل واجب شو. دوهم د خپلې بیبي سره یو ځای کېدل، دا غسل هم واجب دی. دارنګه د حیض نه وروسته غسل کول دا هم واجب دی. د زنانه د مریضۍ نه وروسته چې کله زنانه پاکه شي او دارنګه بل غسل د نفاس نه وروسته دی، چې کله یوه زنانه نفاسه شي، اولاد پیدا شي، د هغې نه وروسته بیا غسل کوي. دارنګه بل غسل واجب چې دی هغه یو کافر مسلمانېدل دی، چې کله کافر مسلمان شي نو په ده باندې غسل واجب دی. مستحب غسلونه به انشاءالله د باب کې ذکر شي. مستحب یا سنت غسلونه د جمعې د لمانځه دپاره غسل کول، د حرام دپاره کول، د بیت الله ته یعنی د حرام د داخلېدلو دپاره غسل کول وغیره وغیره. نور غسلونه شته دي، دا به مستحب دي. دغه وجوبي غسلونه و چې موږ بیان کړه. په دې باب کې به د غسل احکام بیان شي، دارنګه د جنوب احکام هم بیان شي، چې جنوب انسان دپاره کوم شیونه حلال دي او کوم شیونه ورته حرام دي. ناول حدیث راوړي د ابي سعید الخدري رضی الله تعالی عنه قال فرمای قال رسول الله، فرمایلی دی نبی علیه الصلاة والسلام، الماء من الماء، اوبه د اوبو نه دي. اوبه د اوبو نه دي مطلب دا چې غسل واجبیږي د وجې د چانه د مني د خارجېدلو نه. غسل څه کې واجبیږي؟ ظاهر د حدیث معنا دا ده چې کله د انسان نه منی خارج شي نو په ده باندې غسل لازمیږي. د الماء اول نه به مراد اوبه د چا شي؟ د غسل شي. من الماء نه به مراد دوهم اوبه نه مراد منی دی، چې د انسان نه منی وځي نو بیا غسل پې واجبیږي. د حدیث د ظاهر نه دا معلومیږي چې کله یو انسان د خپلې بیبي سره یو ځای شي او انزال یې ونه شي نو په ده باندې غسل نشته دی. لیکن وروسته حدیث د ابو هریره به راوړي، هغه حدیث به ناسخ وي د پاره د دغه حدیث. دا حدیث منسوخ دی، یعنی دا حکم په ابتدا د اسلام کې و. ابتدا د اسلام کې دا حکم و چې کله به یو انسان د خپلې بیبي سره یو ځای شولو نو تر هغه وخته پورې په ده باندې غسل نه و واجب او لازم، تر څو پورې به چې د انزال نه و شوی. دا حکم په ابتدا د اسلام کې، لیکن وروسته دا حکم منسوخ شولو. وروسته حدیث راوړي. او حکمت د غسل به څه وي؟ حکمت د غسل دا دی، غسل ولې شریعت واجب کړی او لازم کړی دی؟ د دې وجې نه واجب کړی دی چې په دې سره څه کېږي؟ نشاطت او تر تازګي په انسان کې راځي. کله چې د انسان نه منی خارج شي نو د انسان په بدن باندې اثر کوي، ضعف پکې راځي، سستی پکې راځي، کسالت دا شی نه ورسره راځي. نو کله چې انسان غسل وکړي نو د غسل سره په انسان کې بیرته تر تازګي راځي، نشاطت ورسره راځي.
د دې وجه نه یو حدیث کې راځي انس رضی الله تعالی عنہ ورته فرمایي رسول الله د یوې بیبي سره یو ځای شولو د نبی علیه السلام خو په ژوند کې چې دا ژوندی و نو 9 بیبیانې ژوندی وې ورسره او دا 2 بیبیانې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د رسول الله په ژوند کې وفات شوي دي مجموعه 11 بیبیانې د نبی علیه السلام وې نو بیا یو ځل داسې کار شوی و چې نبی علیه السلام په د ټولو بیبیانو باندې چکر ووهلو یعنې پرې راتاو شو یا د یوې بیبي کور ته ورغی او یو ځای شولو غسل یې وکړلو بیا د بلې بیبي کور ته لاړو بیا یو ځای شو غسل یې وکړو بیا د بلې بیبي کور ته راغی نو انس ورته فرمایي یا رسول الله ولې دا کار وکړل په یو غسل به دې ټول کړي وو رسول الله وفرمایل چې دا انسان لره تر تازګي دا ورکوي نو دې نه معلومه شوله چې په انسان کې تر تازګي راولي غسل فطور او سستوالی د انسان د بدن نه وځي دا حکمت ده او نور حکمتونه د شرع په احکامو کې ډېر حکمتونه دي دا هغه حکمتونه چې بعضو ته د انسان څه عقل وررسېدلی دی او یا شارع خپله بعضې حکمتونه بیان کړي دي ډېر کرته به بعضې احکام داسې وي چې د هغې حکمتونو ته به زموږ او ستاسو نظر نه رسیږي عقل به نه ورته رسیږي یا به شارع د هغې بیان نه وي کړی الله او رسول به د هغې بیان نه وي کړی بعضې ډېر داسې مسایل دي خو بعضو کې یا شریعت بیان کړی دی یا د انسان عقل ورته رسېدلی دی نور که چېرته مثلا موږ او تاسو په بعضو حکم او اسرار او رازونو باندې پوه نه شو نو هلته به موږ څه کوو غاړه به ورته یږدو نو بل حدیث راوړي وعن ابي هريره رضی الله تعالی عنه قال قال رسول الله فرمایلی دی اذا جلس بین شعابها الاربع کله چې یو انسان کینی په منځ د اطرافو څلورو د زنانه کې څلور اطراف د زنانو کې کینی څلور اطراف د زنانه څه دي 2 لاسونه دي 2 پښې دي څلور اطراف شوله ثم جهدها بیا کوشش وکړي د هغې سره دې نه مراد جما کول دي یوسې کېناستل دي نه چې کینی او د کېناستل نه وروسته د هغې سره یعنې جما وکړي ورسره یو ځای شي فقد وجب الغسل یقینا واجب شو په دې سړي باندې غسل کول متفق علیه دا حدیث د امام بخاری و مسلم ده وزاد مسلم امام مسلم رحم الله په دې روایت کې دا الفاظ ورسره زیات کړي دي وان لم ينزل اگر کله د انزال نوي شوی یعنی خروج د منی نوي شوی دا حدیث دلیل د بچا باندې په دې مسله باندې چې هغه مخکې حدیث وو هغه منسوخ دی او د ورستنی دا حدیث د بهره دا ناسخ دی یعنی اوس عمل په دې حدیث باندې دی دا یوه مسله شو بله فایده د حدیث نه دا راوتله چې غسل په څه باندې لازمیږي په مطلق یو ځای کېدلو سره دا ترېنه ثابت شو بله مسله د دې نه دا راوتله ښکلې مسله چې هغه مسله د حیا ده مسله د چا ده د حیا ده نبی علیه السلام د دغسې کارونو نه په ډېر ادبي الفاظو سره څه کړی دی تعبیر کړی دی تاسو وګورئ ثم جهدها یې ویلي دي اذا جلس یې ویلي دي بین شعابها الاربع یې ویلي دي کله چې کینو انسان نو دې نه معلومه شوله چې کله موږ تاسو بعضې الفاظ داسې وي چې هغه ضرورت وي چې انسان د هغې نه تعبیر وکړي په یو خاص الفاظ سره نو تعبیر به څه کوي په یو حیاناک او د ستر د پردې په الفاظو سره به د هغې نه تعبیر کوي د حدیث نه هم دا معلومه شو او قرآن کریم کې الله رب العالمین د دغسې الفاظو نه په یو خاص ښایسته الفاظو باندې تعبیر کړی دی د آدم علیه السلام د جما په باره کې الله رب العالمین دا الفاظ ذکر کړي فلما تغشاها ما غشا تغشا هر کله چې پټه کړه د بیبي لره یعنې داسې تعبیر یې کړی دی دارنګه د افضا تعبیر الله رب العالمین کړی دی کله چې ولګېږي انسان د خپلې بیبي سره وقد افضا بعضکم الی بعض رسېدل کړي دي نو د دې نه دا راووتله چې د دغسې کارونو نه چې هغه د حیا سره تعلق لري نو په ښو الفاظو به د هغې نه څه کېږي تعبیر کېږي بیخي صریحي الفاظ استعمالول
صریحي یعنی ښکاره الفاظ استعمالول دا ناروا عمل دی، دا د منافقت د علاماتو نه دی. او ډېر مؤمنان په دې کې څه دي، هغه په دې عمل کې پرېوتي دي، هېڅ خیال او لحاظ یې نه کوي د دې شیونو. بعضې قاریان هم دغسې دي، بعضې مولیان هم دغسې دي. دا بعضې مولیان د خولې نه ډېر پوچ وي. پوچ مطلب دا چې په منبر باندې په درسونو کې د دې خیال نه ساتي، عوام خو پرېږده، عوام نه بیا ګیله نه کېږي. نو دغه ملا بیا په خوله کې ماسر نه وي. نه، ملا و عالم هغه باید د دې شیانو سره ډېر محتاط واوسیږي. عوام الناس هغه باید محتاط واوسیږي. دا ګناه ده. په دې سره د انسان تهذیب او اخلاق معلومیږي. هغه انسان ډېر مهذب او با اخلاقه معلومیږي چې هغې د خولې نه بې حیا الفاظ نه وځي. دا کله کله سلف او سیرت سړی ګوري نو سړی تعجب شي، څومره حیاناک خلک. ابو بکر په باره کې راځي، د نورو صحابه په باره کې راځي، سلف او علماو په باره کې چې هغوی به د پردګاه ښکاره کېدل، اظهاربند چې ورته وایي، د دې په باره کې به م هغوی دومره حیا کوله چې دا به یې نه ښکاره کولو. یعنې دا د سلف هغه حیا وه. نو مؤمن باید دغسې وي، حیاناک واوسیږي. نو د حدیث نه مسله د چا ثابته شوله؟ د حیام ثابته شوله چې مؤمن باید حیاناک وي. بل حدیث راوړي وعن ام سلمه رضی الله تعالی ان ام سلیم، ام سلیم چې وهي امرأة ابي طلحه، دا زنانه د ابي طلحه وه، د هغې منکوحه وه، د هغې په نکاح کې وه. قالت وی فرمایل یا رسول الله، د الله رسوله، ان الله لا یستحیي، یقینا الله لا یستحیي، حیا نه کوي من الحق د حق نه. فهل على المرأة الغسل، اشته په زنانه باندې غسل کول، اذا احتلمت، کله چې دا احتلام شي، خوب وویني، نه په خوب کې جما وکړي، یا د خپل سره یا د پردي سره. نو آیا په زنانه باندې بم غسل وي؟ نبی علیه السلام فرمایل نعم، او اذا رأت الماء، کله چې اوبه وویني، یعنی اثر د اوبه وویني په خپله جامه باندې. د حدیث نه یوه مسله دا ثابته شوله چې یو مؤمن باید د خپلې خبرې چې هغه د حیا سره تعلق لري، د هغې دپاره یوه مقدمه، سریزه پښتو کې ورته ویلی شي، په عربۍ کې مقدمه ورته ویلی شي، مقدماتي خبرې دا باید پیش کړي. د دې وجې نه چې انسان بیا بې حیا حساب نه کړی شي. ام سلیم چې وه، ګوره داسې یوه فقیحه زنانه وه، خپل سوال یم وکړو، لیکن د خپل سوال نه مخکې مقدمه پیش کړله. څه یې وفرمیل؟ ان الله لا یستحیي، دا خبره یې وکړله. نو د خپلې خبرې دپاره یو مقدمه دا ذکر کول پکار وي، وروسته بیا مقصد ذکر کول پکار وي. دا یوه مسله ثابته شو. بله فایده د حدیث نه دا ثابته شوله چې زنانه هم دغسې خوب ویني لکه څنګه چې نارینه خوب ویني. او بله مسله دا ثابته شوله چې د زنانم نطفه شته د مني لکه څنګه چې د نارینه شته، لکه دا به وروسته ذکر شي، بل روایت کې هم راځي. بله خبر دا ده چې کله یو انسان خوب وویني، که نارینه وي که زنانه وي، یعنی په خوب کې جما کوي یا د خپل سره یا د پردي سره، نو دا به دلیل د چا نه وي؟ د بدینۍ به نه وي. دا به څوک په چا باندې دا څه نه کوي، بدنامه به نه لګوي، یا به تور نه پې لګوي چې مثلا دا سړی بدینه دی، ولې خوب لیدلی، ولې پردی زنانه سره په خوب کې وضع شوی دی. دا به علامه د دې نه وي. دا د انسان په طبیعتونو کې د الله چولي د شی نه. نو خوب لیدل دا د زنانه سره هم دی او دارنګه نارینه سره هم دی. بله مسله دا ثابته شوله چې د الله سبحانه وتعالی دپاره صفت د حیا ثابت شو. الله رب العالمین هم صفت د حیا لري، نو دارنګه مخلوق هم لري، انسانان هم د حیا صفت لري، دارنګه ملائکه علیهم السلام د حیا صفت لري. لیکن د الله رب العالمین حیا دا د هغې د شان سره مناسب حیا ده. په شان ته د مخلوق لکه څنګه چې موږ او تاسو کومه حیا لرو، دغسې حیا د رب العالمین نه ده. د الله رب العالمین د شان سره مناسب حیا ده، څنګه چې د هغې د شان سره مناسب وي. نو صفت د حیا دا د الله دپاره ثابت شو. دا مسله ده. بیا چې کله کله انسان خوب وویني، نو بعضې وخت کې
د خوب لیدلو نه وروسته دوه حالتونه جوړیږي. یا به په د جامه باندې وروسته د خوب لیدلو نه څه وي اثر موجود وي، د نطفې د معنی اثر به موجود وي. که چیرته موجود و نو بیا به غسل کوي، او که چیرته نه و موجود بیا به غسل نه کوي. یعنی هغه ته به کتلی شي، اثر ته به کتلی شي. لکه څنګه چې رسول الله د زنانه ته ویلې چې کله اثر مونده کړي نو بیا به غسل کوي، او کله چې اثر مونده نه کړي د نطفې نو بیا به غسل نه کوي. دا بله مسله د حدیث نه ثابته شو. دا بل حدیث هم د دې متعلق حدیث دی. هغه دا دی چې انس فرمایي قال رسول الله فرمایلی فی المرأة ترى فی منامها ما یرى الرجل، وی چې زنانه ویني په خوب کې هغه څه چې ویني یو سړی، لکه څنګه چې یو سړی په خوب کې جما کوي نو دارنګه زنانم قال تغتسل، او دا غسل به کوي د زنانه. زاد مسلمون، امام مسلم د الفاظ ورسره زیات کړي دي. فقالت ام سلمه ورته وفرمایل وهل یکون هذا، ایا دا شته دا کیدای شي؟ قال غل فرمایل نعم ولې نه. فمن اين يكون الشبه، نو د کوم ځای نه د مشابهت؟ یعنی مطلب دا چې زنانه خوب هم ویني او هغه نطفه هم لري منی د نارینه په شانت. رسول الله نه دا پوښتنه وکړه، نو رسول الله ورته ویل چې او نو د مشابهت د څه د وجې نه ده؟ مشابهت ګوره کله کله د یو انسان د مور سره مشابهت وي او کله د پلار سره وي. نو رسول الله ورته فرمایل چې مشابهت د همدې وجې نه ده چې زنانه نطفه هم شته ده، د نارینه نطفه هم شته ده. بیا دلته سوال دا ده چې ام سلمې ولې دا پوښتنه وکړه د رسول الله نه؟ ولې ام سلمې باندې دا حالت نه دی راغلی؟ نو د دې وجې نه علما فرمایي چې دغه شی په نارینهو کې زیات دی، خوب لیدل په نارینهو کې زیات وي او په زنانهو کې دا خوب لیدل دا کم دی. نو د دې وجې نه بعض زنانهو کې دا شی وي، بعض زنانهو کې نه وي. خو لیکن نطفه د معنی دا د زنانه هم شته د نارینه هم شته. دا مسله ثابته شوله. بله مسله دا ثابته شوله چې مشابهت کله د پلار سره وي کله د مور سره وي. د دې وجه دا ده چې یو حدیث کې هم راغلی ده کله چې اوبه د نارینه مخکې رحم ته لاړې شي او دارنګه هلته اوچتې شي په اوبو د چا د زنانه باندې، نو بیا مشابهت چا ته ځي؟ پلار ته ځي. او د اولاد هم نارینه پیدا کیږي اکثره وخت کې، دا په حدیث کې راغلی دی. او کله چې د زنانه نطفه رحم ته مخکې لاړه شي اول ته په باندې اوچته شي د نارینه په اوبو باندې، نو بیا مشابهت چا ته ځي؟ بیا مشابهت مور ته ځي. او غالبا بیا څه پیدا کیږي؟ جنۍ پیدا کیږي. دا د حدیث نه ثابته شو. مشابهتونه د دې وجې نه کله پلار ته ځي او کله مور ته ځي. او کله کله ظاهرا کې مور پلار ته نه وي تللي، ظاهرا کې کله کله بعض داسې بچي وي چې نه مور ته تللی وي نه پلار ته تللی وي، لیکن هغه وړاندې نیکونو ته ورته شوي وي، هغه به سړی نه کوي، بد ګمان به سړی نه کوي. یو ځل رسول الله صلی الله علیه وسلم ته یو کس راغی وی چې زما ښځې تور غلام زیږولی دی او دا زما نه دی، مطلب یې دا و. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه سړی په ډېر ښایسته انداز کې پوه کړلو. وی تا اوښان شته دي؟ وی او شته دي. وی په هغې کې څه رنګه دي؟ وی په هغې کې تور او دارنګه برګ اوښان دي. نو تور هم پکې شته او برګ اوښان هم پکې شته دي. نو هغې ورته ویله چې دا تور یا د برګ رنګ څنګه کې پیدا شولو چې عام یو رقم دی یو پکې بل رنګ هم دی. نو هغه ورته ویلې چې شاید مثلا دا د وړاندې نیکونه رګ راکش کړی وي. نو رسول الله وفرمایل چې د ستا د زوی به هم د مخکې پلارانو نه دا رګ راکش کړی وي، مشابهت به کله وړاندې نیکونه ته تللی وي. نو د دې وجې نه کله کله ظاهرا کې مور ته تللی، کله پلار ته، او کله کله دواړو ته نه وي تللی. نو بیا به سړی دا نه وایي چې مثلا دی به غلا کړي وي، زنانه به څه خیانت کړی وي. نه، خیانت نه وي اکثره، بلکې څه وي، بلکې هغه وړاندې نیکونو ته مشابهت تللی وي. نو الله رب العالمین دې موږ تاسو ته په دین باندې بصیرت را نصیب وګرځوي او الله دې عمل په باندې نصیب کړي.